أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى من دپاره ډېر نعمتونه، دا غرونه، دا ځمکې او دا لارې موږ دپاره پیدا کړي دي، دې دپاره چې موږ وګرځو او دا الله نعمتونو نظاره وکړو او الله سبحانه وتعالی قدرتونه وپېژنو. نو ضروري دا دی چې موږ الله سبحانه وتعالی وپېژنو، د هغې صنعت وپېژنو، د هغې کارکردګي وپېژنو او په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان راوړو، د هغې په هر کار باندې چې کوم دی نو موږ ایمان او تصدیق وکړو او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان راوړو، د هغې په رسالت باندې چې کوم دی نو تصدیق وکړو او د الله سبحانه وتعالی چې کوم نعمتونه دی د دې نعمتونو تمتع او فایده اخیستلو سره چې کوم دی نو آخرت فکر موږ سره وي، ځکه چې دنیا کې چې څومره فایدې موږ واخلو د الله د نعمتونو، نو چې آخرت هم خراب وي نو ټول دنیا چې کوم کامیابیانې دي هغه ټول کامیابیانې چې کوم دی نو ختم ځمکه خاورې سره خاورې شي او اصلي کامیابي دا دی چې موږ په ورځ د قیامت کې الله سبحانه وتعالی ته سرخرو ورشو او الله تعالی ته سرخرو ورتلل چې کوم دی نو د جهنم نه خلاصېدل او جنت ته داخلېدل، دا په دې کېږي چې موږ د الله اطاعت وکړو او د الله تعالی د رسول اطاعت وکړو، کتاب او د سنت باندې عمل وکړو، قرآن او حدیث باندې عمل وکړو، ځکه چې نجات دپاره چې کوم دی دقه دوه لارې دي، یو د کتاب الله او بل د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.